تپوس مکو د سیرت د طلحه بن عبید الله. الله اکبر. د دې د سیرت چې تفصیلا کړه سړی ووري حیران شي دی انسان دی د طاقت ته او د دې زور ته او د دې شجاعت. هغه انسان دی چې هغه اولنی اتو کسانو کې چې اسلام قبول کړي، اولنی اته کسان چې په مکه کې اسلام قبول کړي یو پکې طلحه بن عبید الله رضی الله عنه. د په ټولو جنگونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی دی، صرف د بدر په غزا کې نو شریک شوی او په احد کې خو شریک شوی او تاسو به واورئ چې د څه کړي دي. دا د اسلام هغه شهسوار طلحه بن عبید الله بن عثمان القرشي التيمي ابو محمد د کنیته او مشهور لقب طلحه الخير، خیر ولا طلحه. وجه دا و چې دا ډېر سخت میلمدوس انسان او ډېر کریم او غني انسان. دغه زوی په خپله دا خبره کوي موسی ابن طلحه بن عبید الله وایي زما پلار چې دی نو هغه د رنګ نه تک سپین انسان او په دې سپینوالي کې سوروالی او نه ډېر دنګ و نه ډېر چیټو او دا سینې ډېره غټه سینه وه دی، دا دوه اوږې د یو بل نه لرې وي او خپې او لاسونه یې ډېر غټ غټ او د اسلام په اوله کې دته سخت تکلیف میلاو شوی دی د نوفل ابن خویلد د طرف نه. دی تړلی و، دی وهلی دی، دی ټکولی. دا طلحه بن عبید الله او دا زمری د الله د دین دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ولاړ. خو دا واقعه د جابر رضی الله عنه به واورو چې هغه څه وایي. امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړی. جابر رضی الله عنه وی مشرکان را جمع شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د احد په ورځ. فادرك المشركون رسول الله، مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راګیر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज کو من للقوم، څوک به د قوم مقابله وکړي. طلحه رضی الله عنه پاسې یا رسول الله انا، بیا په انصارو کې یو کسر پاسې یا رسول الله انا، رسول صلی الله علیه وسلم انصاری ته ورشه نو یو مړ کېدو، یو شهید کېدو. نو کله چې انصار ور ټول مړ شو نو طلحه رضی الله عنه پاسید او جابر رضی الله عنه وی طلحه رضی الله عنه چې په هغه ورځ کوم جنگ کړو هغه جنگ دغه کسانو نو کړه کوم چې دا ټول ورغلي او شهیدان شوي دي. دومره سخت جنگ هغه د مشرکانو سره کړو چې یو گزار د توري چې کله په د باندې راغی نو دا ګوته تی پرې کړی وه، سبابه چې ورته مسواکۍ ګوته د شهادت ته دای تی کټ کړی و. په دې پسې کومه ده دویمه ده چې په لاس کې اوږده ګوتې، نو د دوه ګوتې د توري په ګزار باندې لګېدلې وي او د هغې د لاسې د لاس هم شل شوی و. نو کله چې د ګزار پې د توري د راغی او د دوه ګوتې تې ووالی شوې او لاس یې ډېر بد ولګېدو نو په هغه ټیم کې د خولې نه ووتو حس لکه سړی چې تکلیف نه وي. د حس ټکی وي نو رسول صلی الله علیه وسلم دته کتو دی ورته وویل لو قلت بسم الله لرفعتک الملائکه والناس ينظرون، وي که دې په ځای د بسم الله ویل ملایکو به اوچت کړی وي. او د مشرکانو سره مقابله شروع کړه. امام حاکم په روایت کې راځي وی په دغه ورځ تقریبا 40 گزارونه په د باندې شوي د تورو او د ګوتې تی پرې شوي، لاس شل شوی. په صحیح بخاري کې دا روایت دی د قیس ابن ابي حازم وی چې رأیت ید طلحه شلا، ما په خپل طلحه بن عبید الله رضی الله عنه لاس لیدلو چې دا یو لاس شلو او چې چا به تپوس کو دغه شرف او عزت او دا دغه سرټیفیکیټ چې چا به تپوس کو طلحه دا یو لاس شل وي. په دې مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړې و د احد په ورځ. وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم یوم احد، په دغه لاس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړې و د احد په ورځ. په سنن ترمذی کې دا روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و من احب ان ينظر الى شهید يمشي على وجه الارض، څوک یو شهید ته کته غواړي چې د ځمکې په ځمکه د پاسه ګرځي ژوندی فلينظر الى طلحه بن عبید الله، نو طلحه بن عبید الله ته ګوري دا ژوندی جنتی او ژوندی شهید ګرځي په ځمکه باندې. امام ابو داود الطیالسی رحمه الله روایت روایت عائشه رضی الله عنها و ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د ورسته دغه د خلافت په دور کې او د جنگ نه بعد چرته به د احد تذکره رااله، د احد تذکره به ډیره کېده ځکه چې مؤمنانو ته به تکلیف ډیر میلاو شي. نو چې کله به تذکره د احد رااله نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی ذلك اليوم كله لطلحه، هغه ورځ خو پرې د ټوله طلحه ورځ موږ به هیڅ نه دی کړی وي،
ټوله دفاع هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ورځ د ټولو نه زیات هغه طلحه رضی الله عنه کړی ځکه چې به کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولد نو دا به ورته یو شعر به ورته ويا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا وإيه طلحة زويد عبيد الله استاذ بارغ الجنت لازم شهد او قتلي دي تحوري دا جنت فآغا وخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه کسان ولاړو طلحه رضی الله عنه دا جسم خپل مخامخ کړو دی غشو ته او دی غشو ته ودرېده دی ګزارونو ته ودرېده دا دقه شان ځوانان یې کولی شي د ده په جسم کې څلوېښت ګزارونه لګېدلي دا څلوېښت ګزارونه ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره امام ابن حبان رحمه الله د روایت راوړی عائشه رضی الله عنها وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره کوله وی کله چې د احد ورځ وه او دا خلک ټول ګډ وډ شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې پاتې شو د هغه سره ملګري شهیدان شو بیا سره دوه نو زه اولنی سړی وم چې پیغمبر ته مې ځان راورسو وی چې زه څنګه رالم نو ما یو کس ولیدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ او د زمري په شان جنګ کې کله یو طرف ته تاوي او کله بل طرف ته تاوي وی ما چې کن طلحه الذي کې چې طلحه زګ ښکاری خو لري طلحه ابن عبید الله فداك ابي وامي وی په روانه کې مې چې زما مور پلار دې په طلحه باندې قرباني به بدویم پر داو و چې څنګه زره سیدمه نو په دې کې ابو عبید ابن الجراح رضی الله عنه صحابه کرام به ورسره جمع شوي ابو عبید ابن الجراح رضی الله عنه زما په خوا باندې تیر شو دسی تیر شو لکه یو مارغه چې دسی په سپیډ کې لاړ شي نو موږ دوانه پر رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای ورسېدو چې څنګه ورسېدو طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته په ځمکه باندې کته پروت زخمی وی رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی دونکم اخاکم د خپل ورور اوچت کړه فقد اوجب په د باندې جنت لازم شوی د جنت ګټلې هغه گزارونه څه د پاسه سلويخ یا څه کم سلويخ گزاره د غینه بعد دغه د بدن طاقت ختم شوی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپو کې پروت خو بیا هم طاقت دو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک نه را پرېښود داسې بدن باندې چې هغه په ځمکه پروت خو بیا مشرکان مخې ته نشي راتلی داسې انسانان الله د دین د حفاظت لپاره پیدا کړي ما ته به څه د الله د دین حفاظت کوو او څه به د دین دپاره قربانیانې ورکوو چې زه ورغلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپو کې یو کس پروت و وی رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی چې دونکم اخاکم د خپل ورور اوچت کوي طلحه دی فقد اوجب دنن جنت ګټلی نو موږ چې هغه پسې ورغلو نو د هغه په جسم کې تقریبا څلوېښت څه د پاسه څلوېښت ګزارونه لګېدلي او دوی راوچت للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند